کله کله انسان ته خوب نه ورځي یا ګسره یو انسان داسې وي چې هغه له بالکل خوب نه ورځي، نو د خوب چې کوم چاله نه ورځي د هغه دپاره د قرآن کریم یو داسې آیات دی، یو داسې وظیفه ده چې تاسې به دا ویډیو ضرور راسره اورئ او دا مخته درسره شریوئ، دې سره ډیوټ وکړئ. هغه وظیفه داسې ده، یو آیات مبارک دی، زه به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دغه سم لاس یعنی دغه شی لاس پر دې سر باندې بکشیر دی او دغه آیات مبارک به وواري تلاوت کې، او دغه ما بعد بیا یو بل آیات دی چې فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. د سورة الکهف دا یو آیات مبارک دی، دا هم هغه وخت ووایست په دې سر باندې دغه سم لاس کشیر دی او دغه آیت مبارک هم وځلي وکړته دا ووایستې او پر د خپل سر باندې داسې دم کړي، دا لاس داسې پر د سر باندې کښېږده او وواره دا آیت ووایه. انشاءالله العزیز په هغه وخت به تاسې ته خوب راسي او ارام به درته میلاو سي.